السلام علیکم، وخت مو بخیر. پښتو شو چینل ته ښه راغلاست. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا په 50 ایالتونو کې د تاریخ په بهیر کې د لومړي ځل لپاره پر یو وخت ستر ناورین اعلان کړ. د سپوتنیک د راپور پر اساس د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وایومینګ ایالت کې ملي ناورین اعلان کړ او په همدې ترتیب د امریکا ټول 50 ایالتونه د نړیوالې وبا له کبله له فوق‌العاده وضعیت سره مخ دي. ټرمپ له فاکس نیوز سره په یوې ټلیفوني اړیکه کې ویلي دی چې د تاریخ په بهیر کې د لومړي ځل لپاره د امریکا په 50 ایالتونو کې ستر ناورین اعلانوم. دا په داسې حال کې ده چې هغه ویلي دی چې ډېر ژر به په ټوله امریکا کې د نړیوالې وبا له کبله لګېدلي بندیزونه ختم کړي او کاروبارونه به بیرته په عادي ډول پیل شي. خو ټرمپ د دې لپاره چې د ژوند د بیرته عادي کېدو په لټه کې نه دی چې ګڼې اقتصاد به بیرته ورسره سم شي، بلکې هغه په دې هڅه کې دی چې ژر تر ژره د 2020 میلادي کال د ولسمشریزو ټاکنو لپاره لاره هواره کړي. دا یادونې وړ ده چې په امریکا کې تر دې دمه د نړیوالې وبا له کبله 20,504 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، چې له دې سره امریکا د زیاتو قربانیانو په فهرست کې لومړی ځای ونیو. د سپینې ماڼۍ د ویان په وینا دا لومړی ځل دی چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر پر یو وخت په 50 ایالتونو کې ستر ناورین اعلانوي. دا یادونې وړ ده چې د امریکا د یوې روغتیایي ادارې د نړیوالې وبا د ناروغانو لپاره یو ډول درمل هم جوړ کړي وو چې پر ناروغانو یې ازمویلي دي او ډاکټران یې هیله مند کړي چې ښایي د نړیوالې وبا د درملنې لپاره د درملو په جوړولو کې نور پرمختګ هم وشي. قدرمنو دوستانو، که چیرې غواړئ چې د سیمې او نړۍ له تازه احوالاتو څخه ځان خبر کړئ، پښتو شو چینل در سره سبسکرایب کړئ او تل ورسره واوسئ. مننه چې تر دې مهاله را سره یاستئ.